السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو په دغه ویډیو کې به تاسو د کومنټو جوابونه درکوم. په دغه ویډیو کې ما هغه مین لس ضروري کومنټونه راځي کړي دي په کوم کې تاسو لمه چې مختلفې پوښتنې کړې وي. نو په دې ویډیو کې تاسو د کومنټو جوابونه درکوم او که چیرې تاسو لمه چې نورې کومې پوښتنې لري نو تاسو لمه چې په کومنټ کې کولای شئ تاسو په کومنټ کې هیش آسک رحیم ولیکئ او خپل پوښتنه وکړئ. نو ان شاء الله پر روان ویډیوګانو کې به تاسو ته په هغه پوښتنو باندې هم ویډیو جوړ کړم. نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ یا ویډیو له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دغو طریقو څخه فایده واخلي. نو نور وخت ونه اخلم، زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستانو اوله پوښتنه حمزه خان کړې ده. حمزه خان وایي سلام رحیم لالا، ما ته په واتساپ کې میسج راسي خو ښکاره کېږي نه، دا څه مسله کېدای شي؟ دوستانو حمزه خان وایي ما ته په واتساپ کې میسج راسي خو د هغه نوټیفیکیشن ما ته نه راځي، دا څه مسله کېدای شي؟ دوستانو دا ستاسو په موبایل کې د واتساپ نوټیفیکیشن بلاک شوی وي. کله چې د واتساپ نوټیفیکیشن ستاسو په موبایل کې بلاک شي بیا چې هر څوک تاسو ته په واتساپ کې میسج درولېږي نو د هغه نوټیفیکیشن هلته تاسو ته نه درځي. نو ډېر اسانه د دې لپاره به تاسو سمپله په خپل موبایل کې په واتساپ باندې دا رقم ګوته ونیسئ. کله چې تاسو په واتساپ باندې 2 سکنډه ګوته ونیسئ، ګوره په دا کونج کې تاسو ته د آی بټن درکوي، په دغه آی بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په آی بټن باندې کلیک وکړئ ګوره په دې کې اول اپشن تاسو ته د نوټیفیکیشنز په نامه درکوي. په دغه نوټیفیکیشنز باندې به تاسو کلیک وکړئ، دغه به ګوره ستاسو په موبایل کې بند شوی وي، تاسو به صرف دغه آن کړئ. کله چې تاسو دغه آن کړئ بیا هر څوک تاسو ته په واتساپ باندې میسج درولېږي نو د هغه نوټیفیکیشن به ستاسو په موبایل کې خلاص شي، بیا به تاسو ته په موبایل کې نوټیفیکیشن راړوي. او دویمه پوښتنه بیا ناصر کړې ده. ناصر وایي وروره دغه نوي اپډیټ مسنجر کې مکمله سټوري نه ورکول کېږي، دا ولې څه ستونزه ده؟ که دغه راته حل کړئ منندوی به مې یم. دوستانو ناصر وایي ما مسنجر اپډیټ کوي، اوس زه د مسنجر په ذریعه سره د فیسبوک په سټوري باندې تر 1.5 سکنډه غټه ویډیو لګوم خو هغه نه لګېږي. او دوستانو دا خو تاسو ته معلومه وي چې اوس تاسې د فیسبوک په سټوري باندې تر 1.5 سکنډه غټه ویډیو لګولی شئ، هغه که هر څومره غټه ویډیو وي، که 1 منټ وي، که 2 منټه وي، که هر څومره غټه ویډیو وي هغه تاسو اوس د مسنجر په ذریعه سره د خپل فیسبوک په سټوري باندې غټې ویډیوګانې لګولی شئ. نو ډېر اسانه ده. دې لپاره به تاسو اول لارې په خپل موبایل کې مسنجر خلاص کړئ. کله چې تاسو په خپل موبایل کې مسنجر خلاص کړئ دلته به سمپله تاسو د یو چا چیټ راواړوئ، که د هر چا چیټ وي نو دلته به سمپله تاسو هغه ویډیو راواړوئ. هغه ویډیو که هر څومره غټه وي، که 1 منټ، که 2 منټه وي، سمپله تاسو په هغه ویډیو باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په هغه ویډیو باندې کلیک وکړئ دلته تاسو په سند بټن کلیک مه کوئ، دلته تاسو په ایډیټ بټن باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په ایډیټ بټن باندې کلیک وکړئ ګوره د ساوند له څنګه دویم اپشن دی د یور سټوري په نامه، په دغه یور سټوري باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په یور سټوري باندې کلیک وکړئ دوستانو نو هغه ویډیو که هر څومره غټ وي، که 1 منټ، که 2 منټه وي، هغه به ستاسو د فیسبوک په سټوري باندې ولګېږي. او درېیمه پوښتنه بیا حسیني کړې ده. هغه وایي سلام وروره، په واتساپ کې د خپل عکس یا ویډیو او یا هم د لیکلي خط څخه څنګه استیکر جوړولی شو؟ مننه. دوستانو حسیني وایي موږ څنګه کولی شو چې په واتساپ کې له خپل عکسو یا له خط څخه استیکر جوړ کړو؟ نو ډېر اسانه ده. دې لپاره به تاسې په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن انسټال کړئ، د دغه اپلیکیشن نوم د سټیکر میکر. د دغه سټیکر میکر اپلیکیشن په ذریعه سره تاسو کولی شئ له خپلو عکسو او له خط څخه د واتساپ لپاره سټیکران جوړ کړئ. او څلورمه پوښتنه بیا عابد کړې ده. هغه وایي آسک رحیم زما په فیسبوک کې د ویډیو نشان نشته، پلیز هیلپ. دوستانو که چیرې ستاسو په موبایل کې هم په فیسبوک کې د ویډیو نشان تاسو ته نه راړوي نو دې لپاره به تاسو اول په خپل موبایل کې فیسبوک اپډیټ کړئ. که چیرې بیا هم ستاسو په موبایل کې د ویډیو نشان نه راغلی نو دې لپاره به سمپله تاسو په خپل موبایل کې فیسبوک خلاص کړئ. کله چې تاسو په خپل موبایل کې فیسبوک خلاص کړئ په دا کونج کې 3 لاینې دي، په دې اپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ. لاندې به تاسو په سټینګز اینډ پریویسي باندې کلیک وکړئ، بیا به په سټینګز باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په سټینګز باندې کلیک وکړئ بیا به اول اپشن په پروفایل سټینګز باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په پروفایل سټینګ باندې کلیک وکړئ اخري ته به ولاړ شئ. دلته یو اپشن راځي د شارټ کټس بار په نامه، په دغه شارټ کټ بار باندې به تاسو کلیک وکړئ. دلته به ګوره دغه د واچ اپشن بند وي، دغه به سمپله تاسې په خپل فیسبوک کې آن کړئ نو ستاسو په فیسبوک په اپلیکیشن کې به هم دغه د ویډیو اپشن هلته بیا راواړوي. او پنځمه پوښتنه بیا نورانشاه کړې ده. نورانشاه وایي السلام علیکم وروره، زه ستا نه دا پوښتنه لرم آیا داسې کېدلی شي چې د یو سیم کارت نه بل سیم کارت ته MB ولګو؟ دوستانو نورانشاه وایي آیا داسې کېدلی شي زموږ په یوه سیم کې پیکیج واخلو او بیا د هغه MB و خپل ملګري یا بل چا ته ولګو؟ نه دوستانو داسې هېڅکله نشي کېدلی چې تاسې په یوه سیم کې پیکیج واخلئ او بیا د هغه MB خپل ملګري یا بل چا ته ولګئ. خو یوه طریقه شته، هغه د ډیټا شیر بنډل. دوستانو د ډیټا شیر بنډل په نامه باندې یو پیکیج راځي، هغه تقریبا په زوم کې شته، کېدای شي په نورو نیټورکو کې هم هغه پیکیج نو کله چې تاسې هغه ډیټا شیر پیکیج په خپل موبایل کې ولګوئ نو بیا د هغه پیکیج بیا تاسو تقریبا 15 نورو ملګرو ته هم لیږلی شئ. نو دوستانو تاسې سکرین شاټ هم دلته کتلی شئ، په زوم کې دغه پیکیج راځي خو په نورو نیټورکو باندې فلحال حال نه لرم. دغه پیکیج تاسې واخلئ، بیا د دغه پیکیج بیا تاسو 15 نورو ملګرو ته هم لیږلی شئ.
او بل پوښتنه بیا افغان خان کړې ده. افغان خان وایي آیا کولی شو چې آی ډي ته مو ورکړی عمر بیرته کم کړو؟ ډېره ضرور ده وروره، ځواب خامخا راکړه. دوستانو افغان خان وایي آیا موږ کولی شو چې د خپل فیسبوک آی ډي ډیټ آف برت ور ایډیټ کړو؟ بالکل دوستانو تاسو کولی شئ چې د خپل فیسبوک آی ډي ډیټ آف برت ور ایډیټ کړئ. دې لپاره به سمبل تاسو په خپل موبایل کې فیسبوک خلاص کړئ، بیا په خپل موبایل کې خپل فیسبوک پروفایل راوړئ، لاندې بیا تاسو په ایډیټ پروفایل باندې کلیک وکړئ. کله تاسو په ایډیټ پروفایل باندې کلیک وکړئ لاندې ولاړ شئ، لاندې تاسو په ایډیټ یور اباوت انفو باندې کلیک وکړئ. کله تاسو په ایډیټ یور اباوت انفو باندې کلیک وکړئ دوستانو د تاسو لاندې ولاړ شئ، لاندې به تاسو بیسیک انفو په نامه یو اپشن پیدا کړئ. ګورئ دغه اپشن څنګه دلته ایډیټ لیکلی ده، لاندې ګورئ دغه ډیټ اف برت هم ده. نو په دغه ایډیټ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله تاسو په دغه ایډیټ بټن باندې کلیک وکړئ نو دلته به تاسو وکولای شئ چې د خپل فیسبوک آی ډي ډیټ اف برت ور ایډیټ کړئ، ور چینج کړئ. او بل پوښتنه بیا فیاض احمد کړې ده. فیاض احمد وایي آسک رحیم سلام روز زموږ مسنجر ته چې ملګري اس ام اس وکړي او واپس یې ریموو کړي، هغه اس ام اس به څنګه موږ سره واپس څنګه راشي؟ دوستانو فیاض احمد وایي کله چې موږ ته څوک مسنجر کې میسج راولېږي، کله چې بیا بیرته هغه کس هغه میسج ډیلیټ کړي نو هغه موږ نشو کتلی. نو موږ څنګه وکولی شو چې هغه میسنجر ډیلیټ شوی میسج وګورو؟ نو ډېر اسانه ده دوستانو. دې لپاره به تاسو په خپل موبایل کې د چیټ بین په نامه یو اپلیکیشن ده، دغه اپلیکیشن به تاسو په خپل موبایل کې را ډاونلوډ کړئ. هلته به مسنجر کې ایډ کړئ. کله چې تاسو مسنجر کې ایډ کړئ بیا سر څوک تاسو په مسنجر کې ټیکس میسج درولېږي او بیرته هغه ډیلیټ کړي نو بیا به هم تاسو وکولی شئ چې هغه ډیلیټ شوی ټیکس میسج په دغه چیټ بین اپلیکیشن کې وګورئ. او بل پوښتنه بیا حمید ارمان کړې ده. هغه وایي آسک رحیم بھائی د موبایل اډیو ریکارډر به کوم یو وي چې صحیح کار وکړي ځکه پلی سټور هغه کار نه کوي؟ ګورو دوستانو اډیو ریکارډر خو په هر موبایل کې له ځان راځي، کوم چې اډیو ریکارډوي ستاسو وایس ریکارډوي، خو که چیرې بیا هم له تاسو ستاسو په موبایل کې هغه ډیلیټ شوی وي نو ډېر اسانه ده. سمپل به تاسو پلی سټور ته راشئ، په پلی سټور کې به تاسو اډیو ریکارډر سرچ کړئ. کله چې تاسو اډیو ریکارډر سرچ کړئ ګوره دغه ټول اډیو ریکارډران دي، د دغو ټولو اډیو ریکارډرانو په ذریعه سره تاسو کولی چې خپل اډیو ریکارډ کړئ، خپل وایس په موبایل کې ریکارډ کړئ. او بل پوښتنه بیا ام کې کاخل کړې ده. هغه وایي وروره ما مسنجر کې ګروپ جوړ کړی و، له هغه ګروپ څخه ما ځان ریموو کړو، اوس هغه ګروپ زه غواړم چې ډیلیټ یې کړم نو دا به څنګه کوم پلیز؟ ګورو دوستانو کله چې تاسو په مسنجر کې یو ګروپ جوړ کړئ او بیا تاسو بیرته له هغه ګروپ څخه ځان نو باسئ نو بیا تاسو نشئ کولی چې هغه ګروپ ډیلیټ کړئ یا هغه ګروپ ته کسان ورډ کړئ ځکه تاسو له هغه ګروپ څخه ځان وایستی. او آخري پوښتنه بیا امین مسافر کړې ده. هغه وایي آسک رحیم سلامونه وروره، موږ څنګه کولی شو چې په فیسبوک کې آفلاین فرینډان ختم کړو په یو کلیک سره؟ وسلام. ګور دوستانو دغه پوښتنه له ما چې بیخي ډېرو کسانو کړې ده، څه موږ ته راوښیئ چې موږ څنګه کولی شو چې په فیسبوک کې انیکټیو فرینډونه په یو کلیک سره ختم کړو. نو انشاءالله په دې باندې به زه په راروانو ویډیوګانو کې یوه ویډیو په تفصیل سره جوړوم. په دې باندې ما مخته هم یوه ویډیو جوړه کړې وه خو هغه طریقه فلحال اوس په کمپیوټر کې کار کوي، په موبایل کې کار نه کوي. نو انشاءالله په راروانو ویډیوګانو کې به زه بل ویډیو په تفصیل سره په جوړوم چې موږ څنګه کولی شو په فیسبوک کې په موبایل کې په یو کلیک سره هغه ټول کسان ختم کړو کوم چې انیکټیو دی فلحال فیسبوک آی ډي نه استعمالوي. نو دوستانو کوم چیرې ویډیو خوښ شوی ویډیو در سره لایک کړئ او که چیرې تاسو کومې نور پوښتنې لرئ نو تاسو له ما چې په کومنټ کې کولی شئ. تاسو په کومنټ کې هیڅ آسک رحیم ولیکئ او خپله پوښتنه وکړئ نو انشاءالله په روانو ویډیوګانو کې به زه تاسو ته د هغو کومنټو جواب درکړم. او هو دوستانو زیاتره کسان بیخي زیات کومنټونه کوي چې ته ماته جواب نه راکوې، ته ماته جواب نه راکوې. ګوره زه تقریبا هره ورځ ویډیوګانې اپلوډوم نو زما په هر ویډیو باندې تقریبا تر 200-300 زیات کومنټونه کېږي نو زه هره ورځ 200-300 ویډیوګانې نسم جوړولی. نو زه خپله کومنټونه ګورم او کوم چې زوري کومنټونه وي او ډېر زیات وي هغه رایوځای کوم او په هغو باندې به تاسو ته خامخا ویډیوګانې جوړوم. نو ویډیو له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دغو طریقو چې فایده واخلي او د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملاویک په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.